بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قدر وړ زانو الله رب العزت دی وکړي تاسو ټول روغ جوړ سئ. د هغه دوستانو افغانانو هیوادوالو عزیزانو لپاره چې نوي راکډوال شوي دي آیرلند هیواد ته یا د اروپایي یا نورو هیوادونو ته نوي راکډوال شول او یا هم په لاره باندې دي، د هغوی لپاره یو پیغام لرم. لومړی خو الله تاسو خپلو هدفونو ته راورسوي او که رارسېدلي یاستئ نو انشاءالله چې تاسو به تیار یاستئ چې دغه نوي د ژوند یو نوی پړاو پیل کړئ. نو عزیزانو یو دوه درې سپارښتنې تاسو ته لرم. لومړی خو تاسو نه هیله کیږي چې کله آیرلند هیواد ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته راستانه کیږئ یا رارسېږئ نو لومړی دغه که چېرته ځوانان یاستئ نو ځوانان که په هر عمر کې ځوانانو څخه مې ډېره توقعات ډېر دي، ځکه چې ستاسو انرژي او هارډ ورک او سټرګل درته ډېر اسانه وي، باید شاکاري ډېره وکړئ. نو ځوانانو تاسې چې کله آیرلند هېواد ته د اروپایي هېوادونو نورو مملکتونو ته راځئ او هلته میشت کیږئ، کوشش وکئ چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړئ. تاسو په خدای یقین وکړئ چې دلته په آیرلند کې یا په نورو هېوادونو کې چې زه تجربه لرم تقریبا دغه د 15 کلونو راهیسې په ډېرو هېوادونو کې مې ژوند کړی دی. پاکستانیان، هندوان او سریلنکایان هغوی ته دغه فرصتونه نه وي، دا کوم فرصتونه چې موږ او تاسو یا تاسو افغانانو لپاره په دغه وخت کې، ځکه اوس ډېر حالات او کارونه د مهاجرینو په تړاو دلته اسان شوي دي. دلته پخوا مسایل ډېر سخت وو. ګورئ بنګالیان، سریلنکایان، هندوان، پاکستانیان دلته په سټوډنټ ویزو راځي او هغوی دلته تقریبا 40 کارو ته اجازه هم ډېره زیاته نه ورکوي. مثلا په انګلستان کې 60 ساعته کار ته اجازه ورکوي، کار هم کوي، ورسره هغه کوم د خپلو زده کړو مسایل چې دي هغه هم پر مخ وړي. نو زه په دې پوهېږم چې زموږ او ستاسو په وطن کې حالات ډېر زیات کړکېچن دي، اقتصادي وضعیت خراب دی، خو مونږ باید تاسې هغه کوم فری وخت چې دی کوښښ وکړئ هغه د انټرټینمنټ وخت چې دی هغه یو څه کار ته ورکړئ او په هفته کې چاسو 3 ورځې خپلو زده کړو ته وخت ورکړئ. نو انشاءالله العزیز زه په دې متیقنه مطمئن یم چې په ډېرو نږدې وختونو کې به تاسو خپل هغه د مکتبونو یا د های سکولز کوم سرټیفیکټونه چې دغه لاسته راوړئ او همداسې به بیا پوهنتونونو ته ځئ، پوهنتونونه به وایي. ګوره د دې 2-3 ګټې دي. زه تقریبا دغه 15 کالونو راهیسې ډېری دوستان پیژنم چې د اروپایي هېوادونو ته راځي او دلته مکتبونو درسونو ته ژبې ته دې ته وخت نه ورکوي، بیا هغه خپل مسایل او کارونه هم په ښه شکل مخ ته نشي وړلی. ډېر وړو مسایلو لپاره باید هغه وکیل ته زنګ وهي یا ترجمان ته زنګ وهي. مونږ دغه کوم افغان کونسل اف آیرلند چې دی مونږ هم دغه هدف دی چې دوستان سره مرسته وکړو، خو بعضې وخت کې دغه تعداد او دغه ډېر زیات شي نو په دې اساس سخته وي. نو هیله ده چې تاسو خپلو زده کړو ته هم توجه وکړئ. په الله مو سپارم. ښه وختونه.